سلامونه او ښې چارې په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او پر تیرو درسونو به مو تمرین کړی وي. افغان زه یم نن تاسو ته د خطاطۍ د لسمې برخې په باره کې معلومات درکوم. موږ په تیره برخه کې توا لفظ تمرین کوي او اوس عین لفظ تمرینوو چې عین له الفه څخه تر یې پورې په څه ډول له الفاظو سره موښلي او له کومو الفاظو سره موښلي. له تاسو څخه هیله کیږي چې افغان ری چینل سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې زنګوله بټن هم کښېکاږئ تر څو هره ویډیو تاسو ته په اسانۍ در ورسیږي. په تیره برخه کې موږ توا لفظ تمرین کوي چې توا مو له الف څخه تر یې پورې له ټولو الفاظو سره وموښلوله. اوس عین لفظ تمرینوو. عین داسې را شروع کوو چې اول د عین حرکت داسې قلم ږدو بیا یې داسې په نري قلم وروسته زور پر کوو پر قلم باندې یعنې پوره قلم بیا یې داسې کوو چې دا د عین سر سو اوس الف پر موښلو یو وار بیا عین لیکم داسې عین او الف عین او الف سو اوس عین او بې سره موښلو. عین هغسې دی دلته بې ورپورې موښلو عین او بې عین او بې یو وار بیا لیکم یعنی عین او تی هم داسې لیکل کېږي. عین او سی ټول داسې دي حرکت. اوس عین او جیم لیکو. عین هغسې دی لکه مخکې چې مو وښوی داسې. اوس دلته جیم ورپورې موښلو. جیم خو موږ په تیرو برخو کې تمرین کړی دی. یو وار بیا لیکم عین او جیم داسې عین او جیم. عین او جیم یو بل ډول لیکای سو داسې داسې لیکای سو یعنی اول حرکت داسې داسې راځو بیا داسې اوس جیم دی داسې. عین او دال لیکو. عین او دال مو څنګه ولیکئ؟ اول قلم دلته ږدو داسې داسې دا دال سو. عین داسې لیکو چې دلته قلم ږدو داسې په نري قلم داسې ګول دایره جوړو وروسته بیا داسې عین او دال سو. اوس عین او ری لیکو. عین اوس ری ورپورې موښلو عین او ری سو. اوس عین او ری
عین او ری دوه ډوله لیکل کېږي یو خو داسې وه چې مخکې مو ولیکل داسې بله عین او ری بیا داسې ده چې داسې هم لیکل یوه بله عین او ری داسې هم لیکل کېږي چې کله مو عین ولیکئ داسې هم لیکل شي یعنې درې ډوله ری د عین سره مښلول کېږي اوس راځو عین او سین لیکو عین د سین غاښ مې ورکړه اوس یې دا ناست دی عین او سین شو عین او سین یو وارې بیا عین سر داسې عین او سین اوس عین او سین بل ډول هم لیکای شو عین چې مو ولیکئ عین او سین یعنې عین او سین مو څنګه ولیکئ عین داسې سر یې داسې د عین دا سین شو عین او سین اوس عین او سواد لیکو عین او سواد د عین سر هغسې دی فرق نه لري داسې اوس سواد لیکو عین او سواد شو عین او سواد مو څنګه ولیکل داسې عین او سواد شو عین او سواد یو بل ډول هم لیکل کېږي عین عین او سواد داسې هم لیکای شو اوس عین او طوا لیکو عین او طوا مو څنګه ولیکل عین خو هغسې دی لکه دا نور الفاظ چې مو ولیکل عین اوس طوا ورپورې موږ کړو د طواو د عین دغه برخه د طواو د سواد دغه برخه سره برابره ده یوازې داسې اوس عین او عین لیکو داسې پورته کوو سر داسې دا د عین دا بل عین سر دی داسې راځو دا یې ناست دی دا عین یو وار بیا لیکم داسې یعنی د عین دغه برخه په نیم کلم ده تر دا ځای پورې په پوره دی داسې بې ځای وار بیا ولیکم داسې دا په پوره کلم دی دغه برخه ټول په پوره کلم اوس داسې پورته کوو دلته داسې ورکوو داسې ځای داسې راځو په نیم کلم اوس دغه ځای په پوره کلم دی نور بیا وروسته نری شوی دی کلم دلته ږدو داسې په نیم کلم داسې را دایره ورته جوړو بیا وروسته فشار کفر کلم داسې اوس د فی سر جوړو یعنی د فی دغه سر چې دلته اوس موږ ولیکئ دا یو څه غټ دی باید دونه غټ نه وي یعنی داسې عین داسې باید دا سم نه دی داسې باید اوس عین او کاف لیکو اوس عین او قاف لیکو عین
عین او کاف عین او کاف من سره کوم ولیکي عین دا عین سو اوس کاف داسې عین او کاف عین او کاف زه یو وار بیا ولیکم عین عین او کاف اوس عین او کاف لیکو عین یې هغسې دي داسې دغه لیکه بیرته په نیم قلم دغه ځای د بې په ډول دی دلته هم ځه عین او کاف عین او کاف مو څه ډول ولیکئ عین عین او کاف عین او کاف یو بل ډول هم لیکلی شو هغه څنګه عین چې دا کشوکې ورنکو اوس عین او لام لیکو عین یعنی عین داسې دی لکه په سر کې چې موږ عین او الف ولیکل عین عین او الف سو اوس د دې ځای څه داسې په نیم قلم د لام دغه برخه جوړو دا عین و لام اوس عین و میم لیکو داسې بیرته شاته ځو داسې عین و میم عین و میم عین و میم یو بل ډول هم لیکای سو چې داسې کو یعنی دا یو ځل بیا لیکم عین داسې څنګه عین دا مې داسې ولیکئ دلته عین میم اوس عین میم یو ډول بل هم لیکای سو چې عین دلته داسې شروع کوو داسې عین میم داسې هم لیکای سو اوس عین او نون لیکو عین میم نون مو څه ډول ولیکل عین خو هغسې دی داسې اوس نون پر مشلو داسې عین نون عین نون یو بل ډول لیکای سو داسې که چیرې موږ ځای ډېر ولرو نو داسې هم لیکای سو اوس عین او نون عین او واو لیکو عین دا هرشي په پوره قلم دا لاندې برخه داسې عین او واو عین او واو څه ډول ولیکل عین داسې ټکی قلم ږدو داسې عین او واو عین او هی لیکو داسې په نیم قلم داسې دا په پوره قلم یعنی دغه برخه یې په نیم دغه په پوره اوس عین او لام الف لیکو عین داسې لکه عین سره چې مؤلف مشلاوه عین سره چې الف دا به یو وار بیا ولیکم عین داسې اوس د دې ځای په نیم قلم الف شروع کوو بیرته شاته راځو دا مو څنګه ولیکئ
عین داسې لکه الف چې موږ سره مشلولی. بیا د دې ځای څخه داسې راځو، پر دغه ځای لږ فشار راولو، دې خواته ځو. عین لام الف. عین لام الف یو بل ډول هم لیکای سو چې داسې لکه الف چې د عین سره مشلولی. بیا د دې ځای څخه داسې راځو، بیرته شاته ځو، بیرته داسې. دا عین لام الف. اوس عین او یې لیکو. عین او یې داسې د عین د یې سر داسې، یعنې څنګه داسې مې وکړه. د یې دغه برخه ټول په نیم کلم ده، تر دغه ځایه پورې دا غاړه په نیم کلم ده. داسې یې وار بیا لیکم، عین دغه برخه په نیم کلم ده داسې. اوس دغه لاندې برخه ورکړو. عین او یې داسې هم لیکای سو. تاسې داسې فکر مه کوئ چې الفاظ ډېر اسانه او ژر زده کېږي، ډېر تمرین غواړي او په اسانه نه زده کېږي. ما چې الفاظ زده کړي دي، ما چې خطاطي زده کړې ده یا مې خط زده کړی دی، په اسانه مې نه دي زده کړي. کتابچې مې ډکې کړي دي، تمرین مې کړی دی، بیا مې الفاظ زده کړي دي او خط مې سم کړی دی. زه تاسو ته په ویډیو کې یوازې د الفاظو د لیکلو ترتیب او طریقه درښیم، نور یې تمرین په تاسو پورې اړه لري. یعنې ډېر تمرین الفاظ ډېر سموي. که څونه پر هر لفظ تاسې ډېر تمرین وکړئ، هغونه مو هغه لفظ تمرینېږي او سم لیکل کېږي. بیا د اوس لپاره همدومره، تر بیا مو په خدای سپارم.